په سلامونو مو هرکلی کوم دوستانو، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. څه پیښیږي کله چې تاسو د اوږدې مودې لپاره مجرد پاتې شئ؟ آیا تاسو د اوږدې مودې لپاره واحد پاتې کېدو پلان لرئ؟ ورسره به د سمې اړیکې موندلو امکانات نور هم کم شي. دا هر چاته څرګنده اندېښنه ده چې د اوږدې مودې لپاره یوازې پاتې کېدل یې ځوروي. خو وخت تېرېږي، بدلېږي، ښکته او پورته ځي. تاسو ممکن پرته له مېرمنې ارام ژوند ولرئ، یا ممکن ستاسو ژوند له واده وروسته راحته شي. نو ډاډه اوسئ، که تاسو ډېر وخت مجرد یاست، باید باور ولرئ چې تاسو ګډ ژوند ته هم ور روان یاست. که تاسو یو رومانټیک خیالي ملګری لرئ، نو دا مو زبردسته نړۍ ده. هڅه مه کوئ چې دا اړیکه خرابه شي. البته دومره زیات وخت هم اړیکې ته مه ورکوئ چې نور پلانونه مو درنه هېر شي. تاسو باید له هغه چا سره د مینې اړیکه ولرئ چې ترلاسه کولی یې هم شئ. نه دا چې وخت مو ضایع او راتلونکې مو له ننګونو سره مخ شي. تاسو که مجرد یاست او د ځوانۍ مرحله به در باندې راغله، نو لطفا خواهشات مو کابو کړئ. بې وخته مو جنسي قوت مه استعمالوئ. هڅه وکړئ څو د خپل نفس مو د خپل کنټرول کې ولرئ. ډېری ځوانان او پېغلې چې کله هم په مجردۍ کې وي، له خپلې ګرموالي سره ظالمانه برخورد کوي. ځوانان له لاسه څخه کار اخلي او نجونې له ګوتې څخه کار اخلي، چې دا کار مو د ژوند بربادوي. هېڅکله په مجردۍ کې په لاس سره مواد منې مه وباسئ. دا د یو څو شېبو خوند دی، خو په حقیقت کې تاسو په را روان ستر امتحان کې چې ګډ ژوند دی ناکاموي. سخته ده چې د نیمه ځواني او ځواني له مرحلې نه په امن تېر شئ، خو دا حالت باید وزغمئ. د مجردۍ پاتې کېدو ګټې له ټولنیز او خپلې کوټې د رابهر زیاتې نورې ګټې هم لري، لکه خپل ژوند د ټولو ستونزو، په ځانګړې توګه اقتصادي ستونزو سره فردي مبارزه ستاسو د راتلونکو ټولو کلونو تضمین درکوي.